د دې کې چې په مسلمانانو کې تفرقې جوړې کړي، دلته مسلمانان خپل په مابینځ کې سره وجنګي، هغه د دې باداران یهود او نصارا او د ایران شیګان ورته خوشحاله کړي. د دغه دپاره چې څوک په مسلمانانو کې تفرقې جوړي، د دغه په باب باندې لږ خبر درته کوم. مسلمانانو د خدای په لحاظ د داسې خلکو څخه ځانونه وګورئ. دغه بدبویه خلک، دغه بېدینه خلک چې دلته راته پیدا سوي دي، دا مسلمانانو د خپل د 1000 کالو د 1400 کالو دین دا نن پر د علامذهبه خلکو باندې مه خرڅوئ چې د پیسو دپاره یې بعضې د ملایانو په جامه کې دلته خلک واړول. 50 کاله و 80 کاله مسلمانان و 80 کاله بعد یې اوس پر هغه شانو هغه شان چې ده کول نن پر هغه باندې د حرام او د بدعت ټاپې لګوي. دا چې زموږ پر زاړه دین، دا زموږ پر اسلام، دا زموږ د پلرو د نیکهګانو پر دین، دا زموږ د علماو د اکابرینو پر طریقه باندې د بدعت ټاپې راته لګوي. د دغه څخه ځان وګورئ. داسې د بدعت و دا دین را نږدې کړي دي، دا بدعت و د شرک ټاپې دومره را ډېرې کړي دي. د دې په خیال باندې، د دې په فتوا باندې په دا 1400 کاله مسلمان دی تېر سوی. دا ستاسو په جلسه به شاید یا خبر نه یا به نو د خبر سي ته ودرېږه، تاسو باندې هم د بدعتیانو ټاپې در لګوي. ولې که چا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه دی وایي، که هغه کار چې نبي علیه السلام نه یې کړی، وایي هغه کار چې صحابه و نه یې کړی، که د دین کار ویلا دی وایي دا حرام دی، ګناه ده، وایي بدعت دی. نو جلسه خو پر شهیدانو نبي علیه السلام نه ده جوړه کړې. دا رقم جلسه خو څوک نشي ثابتوی. صحابه کرامو نه ده جوړه کړې. د میلاد پر جلسو خو د بدعت حکمونه لګوي که نه؟ که د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د 12مې ورځ لمانځل، د 12م په ورځ د خیرات کوئ. موږ په 12م کې دغسې جلسې جوړوو. زموږ جلسو ته تاسو راسئ. دغه رقم جلسه زه جوړوم په د خپل دارالاحناف، دلته زما مدرسه ده. علما کرام راغواړم، دا حضرت شیخ صاحب مبارک ته مې ویل دي، را خبر دی. داسې علما راغواړم پر سیرت د علیه الصلاة والسلام مبارک باندې بیانونه راته کوي. نعتخوانان راځي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې نعتونه وایي. ختم د قرآن کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروح ته یې وربخشو، او د هغه رقم ورسره په آخر کې دعاګانې کوو. مسلمانان سره جمع کیږي. دا بیا بدعت بولي. دا د شهیدانو جلسو ته څه وایست؟ ولله الحمد. خدای تعالی دې د مجاهدینو وام نه لرې کوي. بعضې خلک د مجاهدینو د وام په خاطر دې جلسو ته بدعت نشي ویلی. مجاهدین را خبریږي یا ځان په مجاهدینو نه نباسي چې مجاهدین مې یو څه وپېژني. د شهید پر جلسې د بدعت حکم نه لګوي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر جلسو بیا د بدعت حکمونه لګوي. داسې خلکو څخه ګورئ، ځان ګورئ. زه لنډې خالي علامې درښیم. که چا د خپلو مشرانو طریقې بدې بللې، که چا زیارتو ته ورتلل ناروا بلل مطلقا، که چا اسقاط ناروا بولي، سره د شرایطو یې ویل چې شرایط یې پر ځای نه دي جایز، که چا فاتحې و خیراتونه ناروا بلل، که چا 12مې و سروري چهارشنبې ناروا بللې، که چا زموږ د پلارو د نیکه طریقه ناروا بلل، دا خلک څخه ځانونه ګورئ. دغه چې دلته یې پر 12مې و پر 1 بجه اذانونه راته شروع کړي. امام قرطبي رحمه الله تفسیر قرطبي کې لیکي چې پر 12 د ماپښین په اول وخت کې اذان والمنځ کول د خوارجو علامه ده. دا د خوارجو بچان چې پر ائمه و بد وایي، سبحان الله، افسوس دی ډېر. بله ورځ چا راته ویل دلته یو مولوي صاحب دی، شاید دلې به وي. مولوي صاحب راته ویل زموږ د کورو سره دلته د پنجپیري په نامه نام یې د پنجپیري عقیده یې د کپټني هره دوشنبه ترجمه کوي. په دا تراټه کې دلته ترجمې کېږي. مسلمانانو ځان ځینې ګوري. علی الاعلان پر امام محمد رحمه الله باندې رد کوي. څوک نسته چې غږ ورته وکړي. هغه امام محمد رحمه الله چې دغه امت ته علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله مقدمه د هدایه کې لیکي، دغه امت ته 12,02,000 مسلې را رسولې دي. امام ابو حنیفه صاحب څومره احسان پر امت باندې پروت دی. نن په هغه امام محمد صاحب باندې ردونه کوي. موږ پر دا پهلوانان یو چې پر دې راوغورځېږو چې فاتحه بدعت ده، اسقاط بدعت دی، د خپل مشران په بدعتو په شرک باندې یاد کړو. دغو ته ولې څوک څه نشي ویلی؟ دغه لا مذهبو څخه ولې موږ ته نسو ویلی؟ د دغو دفاع ولې موږ نسو کولی؟ آیا دا مذهب زموږ نه دی؟ دا ملایانو طالبانو ته وایم، آیا تاسې د دې مذهب خلک نه یاست؟ امام ابو حنیفه رحمه الله زموږ مقتدان نه وو چې څوک نن پر امام ابو حنیفه رحمه الله د بت او د مشرک نه میږدي. بیا موږ خولې بندې نیولې دي. او که یو چا پر دین غیرت کوي، خوله یې وازول، په هغه پسې لا بیا په بدو نومانو وایي چې ته بریلوی، دا فلان دی، دا تنخواخور دی. پر موږ قسم په الله که د بریلوي و د دغه مردارخور سلفي و پنجپیري فرق شته. لکه څنګه چې پنجپیریان ګمراهان دي، لکه څنګه چې سلفیان ګمراهان دي، در دغو مخکې هغه خنزران ورسره ګمراهان دي.
هغه د شیګانو زامن دي، د برتانویانو زامن دي، فرق د دواړو راباندې نشته چې څوک زموږ د مذهب خلاف یي، موږ خلاف یو. خو داسې نه یي خلاف مسلمانانو. ګورئ چې خالص دلته دا خبره کوو. ما په اعلان په هر جلسو کې ویل دي، دلته بیا نن وایم، په دا خاطر وایم چې دلته دا خلکو بیا شر و شور ډېر جوړ کړي. تاسو پر ما شاهدان یاست چې چیرې مې غواړي موږ ورته حاضر یو. دا مذهب موږ په غلا نه دی را رسولی، دا د امام ابو حنیفه رحمه الله طریقه په غلا نه ده راغلې، دا نارینه و زمریانو را رسولې ده. دا په کنجانو کې د پسارۍ نه سره لري، غږ دی وکړي چې پر کوم ځای مو غواړي موږ ورته حاضر یو، چې په ټول پاکستان کې پر یو کنج غږ کوي، موږ خپل د مذهب دفاع ته حاضر یو. دا خلکو څه ځانونه وګورئ، دغه ترجمو ته مو ورځئ. تاسو خو عامیان خلک ډېر ښه خلک یاست، بس قرآن چې مخ ته درته ونیوئ تاسو به د قرآن راته غږېږي. دا خلکو مخ ته قرآن نیولی دی، خبرې د خېټې درته کوي. د هغه ظالم چې دا دلته ما دلته یو خبیث ته چې د هغه دلته اوس ترجمې کوي، د هغه مولوي صاحب راته ویل یوه ورځ یې ترجمه بې لالک هغه اصحابو بې غیبته نه ده کړې، چې ترجمه کې د مشرکانو د کافرانو آیاتونه راسي، پر اولیاو یې چسپانوي، پر لالک هغه اصحاب یې وراړوه، پر امام محمد صاحب یې وراړوه، ځان مسلمین بولي. موږ یو استاذ و پېښور کې، الله پاک دې شهادت قبول کړي، هغه به کیسه کول. ول یو سړی و پخوا زمانه کې د خطونه هر چا نس وی لیکلی، یو سړي سړي خط لیکي. ځکه پښتنو کې متل دی، ملا نصرالدین ته سړی ورلی ول خط راولیکه، ول دول پښې مې خوږېږي. هغه ول د خط و د پښو یې سره څه، ول که خط ولیکم بیا ما ماسې به څوک ویلی نه سي، او زما پښې خوږېږي ورسره تلی نه سم. یو سړي دا خط لیکي، خو په دې مشهور و چې دا سړی په خط کې لاسوهنې کوي. نو یو بل چا خط ورغلی وایي زما دپاره یو څه خط دی دا راته ولیکه، خو لاسوهنه به نه کوې، ګوره ما اورېدلي دي ته په خط کې لاسوهنې کوې. هغه ورته وایي زه په خط کې لاسوهنې نه کوم، زه اصلاح کوم. د یو چا په خط کې غلطي زه ورسم کړم نو خلک راته وایي دا لاسوهنې کوي. ول کور دې ودان، زه به دی کتاب درکړم چې غلطي به نه وي پکښې. ول کوم کتاب دی؟ ول قرآن. په قرآن کې خو به غلطي نه وي. هغه ول نه قرآن غلطي ده څه؟ ول قرآن در کوم، لاس به نه کوې، ول نه کې وهم. قرآن چې ورکړي چې ویلې کړي، بله ورځ چې ورغلی ول څنګه څه قرآن دې راولي کړي؟ ول ول غلطي خو نه وه، ول یو درې ځایه غلطي راغلې وه، هغه مې در اصلاح کړه. ول کومه غلطي پکې راغلې وه؟ ول یو خو دا غلطي راغلې وه، علما ناست دي، لکڼه خو د موسی علیه السلام سره وه، قرآن کې راغلي دي چې موسی علیه السلام لکڼه درلودل، او دلته آیاتو کې راغله چې فعصا آدمو، نو عصا خو لکڼې ته وایي، لکڼه خو د موسی علیه السلام، او دلته د آدم علیه السلام نوم و، نو مې د آدم علیه السلام نوم خط خراب کړي، د هغه پر ځای مې ولیکل عصا موسی. هغه څونه غټه اصلاح دې کړې ده. بل دې څه وکړل؟ ول بل په قرآن کې د نوح علیه السلام نوم راغلی و، او دا لیکلي وه چې ونادا نوحن، نادان خو پښتانه داسې کمزوري سړي ته وایي، نو نوح علیه السلام خو د خدای پیغمبر و، هغه مې خراب کړي، ودانا نوح مې ولیکئ چې نوح علیه السلام دانا و. ول درېیمه دې څه اصلاح کې وکړله؟ ول قرآن خو یو معظم مبارک کتاب دی، پر معظم پیغمبر نازل سوی دی، خو په هغه کې د لوی کافر مردود فرعون نوم رالی. د فرعون نوم وګوره، قرآن وګوره. په قرآن کې د ابولهب نوم راته رالی، د ابولهب نوم وګوره، قرآن وګوره. نو مې هغه خراب کړله، د هغه پر ځای باندې مال دا دومره ښه سړی دی، قرآن لیکي ستا نوم یې ولیکي، چې د فرعون نوم رالی هلته مې ستا نوم ولیکئ. هغه ول ښه شاباش. نور دې څه وکړل؟ ول هغه د شداد یا د قارون نوم چې راتلی د یو بل کافر د هغه پر ځای مې ستا پلار ورسره ولیکي. ول ښه. ول هغه ابولهب ته مې بیا ستا د نیکه پر ځای باندې د هغه پر ځای مې ستا نیکه پسې وراچوي، مال دا مې یو بزرګ سړی تېر سوی. د دې خلکو دا اصلاح ده، دا د قرآن دغسې اصلاح کوي چې د مشرکانو آیاتونه راسي، پر مسلمانانو یې وراړي. شیخ صاحب مبارک ناست دی، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، بخاري شریف حدیث دی، فرمایي چې حروریه د مځکې پر مخ بد خلک دي، خوارج هم شرار خلق الله، لأنهم ينطلقون إلى آية نزلت في الكفار ويحملونها على المؤمنين، أو كما قال. ځکه د کفارو آیاتونه پر مسلمانانو حمل کوي. څوک چې د کفارو آیاتونه پر مسلمان راړي، در دې د مځکې پر مخ بد سړی نسته، در پنجپیریم د مځکې پر مخ بد سړی نسته. واورئ، مولانا اعظم مردانی صاحب یو کتاب لیکلی دی، حیات الانبیاء بعد وفات الانبیاء، دیوبند عالم دی، دلته پیدا کېږي مکتبو کې. د اول سر کې وګورئ، ډاکټر شهر علي شاه مدني رحمه الله تقریض هم شته، لیکلي دي چې څونه فتنې په اسلام کې راغلي، در بریلویت او در غیر مقلیت پورې، در پنجپیري لویه فتنه په اسلام کې نه ده راغلې، عظیمه فتنه د پنجپیریت په نامه راغله. د دغو خلکو څه ځان وګورئ. دغه یو حدیث مبارک به خالص د دې شهید په مناسبت کې اخر ووایم، بس خبرې خلاصوم. ام حارث رضی الله تعالی عنها، دا هغه یو زنانه صحابیه ده، زوی شهید سو،
سردار دو عالم صلی الله علیه وسلم ته رالل و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حال راکه زما زوی څه حال دی که زما زوی په خیر کې دی په شادۍ کې دی نو راته ووایه څه به خوشحالي وکړم چې الله پاک دې تکالیفو خلاص کړي او که زما زوی نور په تکالیفو کې دی نو در دې به یې څه نور ډېر وژاړم حال راکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي جنتونه ډېر دي یو جنت نه دی په جنتو کې لوړ جنت جنت الفردوس دی ستا زوی بلایزال و جنت الفردوس ته ور اچولی